تازه او مهم خبر، افغان پیلوټانو پاکستاني الوتکه رانسکوره کړه. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو جزئیاتو څخه خبر شئ نو همدا اوس سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. بلوچستان د پاکستان لپاره په ځانګړي ډول د دې هیواد د پوځ لپاره هیڅکله خوندي ځای نه و. په دغه سیمه کې تل د پاکستان پوځ ته وړاندې مقاومت، ناراض او شکایت شتون درلود. د دې سیمې خلک تر ټولو غریب او ځپل شوي خلک دي. دلته د پاکستان پوځ څو ځله سخت پوځي عملیات هم کړي دي چې ډیر خلک پکې زیانمن شوي دي او بار بار یې د مرستې غوښتنه کړې ده. اوس تازه په دې سیمه کې د پاکستان پوځ هلیکوپټر ویشتل شوي ده چې پکې د 2 پیلوټانو په شمول 6 کسان له منځه تللي دي. ځینو رسنیو خبر ورکړی چې د الوتکه بلوچ پیلوټانو رانسکوره کړې ده، خو ځینې رسنۍ بیا وایي چې د الوتکه افغان پیلوټانو رانسکوره کړې ده. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځایه پورې و. د نورو جزئیاتو لپاره در سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.